یو طالبو سبق یې ووینو، استاد نه اجازت غوښتو چې صاحب زه وطن ته ځم. هغه وی بچیا کتابونه دی وی خو لږ ایثار شه چې یو کال عقل زده کړي. هغه وی زه تر اوسه بې عقله وم، خو کتابونه مې وویلې او دغه عقل هم دی او د هر شی دی او بس زه ځمه. وی ځه چې را روان شوی دی په یو کلي راغلی دی، په هغې کې شپه وه، څه ګوري چې هلته یو پیر په جومات کې غوا تړلې ده. چې غوا یې تړلې ده، په طالب پیریان راغلي چې بیړه یې غرکشه په جومات کې څنګه غوا تړلې ده. نو په منبر ختلی دی، ویلې دا د کافر بچی پیر چې دی د ده مرګ روا دی، د ده بیړه غرکشه په جومات کې غوا تړلې ده. هلته صاحبه د پیر مریدانو او داسې مریدانو چې الله دې امان راکړي. ځکه چې د مونږ په دې ملک کې موږ ګوره خدای ته کنځلې کوه والله که درته څوک څه ووایي، رسول ته کنځلې کوه والله که درته څوک څه ووایي، خو که د پیر نامه دې بې اودسه واغسته نو مرګ دې ځای. تاسو وګورئ پیر دومره اوچت شی دی، دومره اوچت شی چې هغه ورځ زمونږ په قومي اسمبلی کې چې حلف اغستی کېده، نو پیر په ګاړه د دې وجې اسمبلی ته رانغی چې دا موجوده وزیر اعظم به زما مرید دی، دا به ټینګېدی نه شي او نه به حلف کولی شي، نه به کیړی پخپو کولی شي. ایو بزرګو اذا کان الغراب دلیل قوم، اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. چې کارغه د قوم رهنمایي، نو د کارغه کار څه دی؟ اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. قوم خپل رهنما کارغه جوړ کی، د کارغه چې کم طرف ته تلل دي قوم بم په هغه طرف. نننی خبر دی چې 150 نه زیات وزیران به په مرکز زمونږ په دې صوبه کې صوبایي ممبران لګیا دي استعفې ورکوي. ولې؟ وای که د چایس وزارت راته نه میلاویږي نو زه ممبري څه کوم؟ په دې خبرو پوهېږئ؟ دا تاسو چې پاس کړي دي که نه، دوی اوس د پیشو غوندې نورې چیچړې په خوب کې ګوري. دا زمونږ د ملک ملک ته وګوره څومره دی او وزیران به څومره، بیا د دې وزیرانو اخراجات به څومره، د دوی بنگلې، د دوی موټرې، د دوی ګاډونه، د دوی پیرادار، د دوی پولیس، د دوی ټیه ډیه. نو ملک به ټول د دوی په خېټو کې واچولی شي، خلق به تباه او برباد. دا ملک ته د وزیرانو ضرورت څه دی؟ شته ورته؟ دې ملک ته د وزیر ضرورت څه دی؟ بې وزیره چلیږي. نو حکومت دې خدای ته وګوري او د خدای هغه لوی ورځې ته دې وګوري چې 50,000 کاله ورځ به چې په دې وزیرانو د دوی خېټې د چرګانو قبرستان دی. په دې وزیرانو دا ملک مه تباه کوه، د ملک بیړه پې مغر کوه. بس ممبران کافي دي که نه؟ کار یې څه دی؟ کړي څه دي تر اوسه پورې؟ نو عرض مې دا چې دا هغه د وینو الټی دي چې هره ورځ دا ملک کوي، دا هغه د وینو الټی. پرونه خبر دی، تاسو خو ګوګشتوان یې په خبره نه پوهېږئ. پرونه خبر دی بیگم عفیفه ممدود د قومي اسمبلی ممبره ده، هغه وایي چې په اسلام کې اډو پرده شته نه، په اسلام کې پرده نشته، د پردې تصور په اسلام کې نشته. اندازه وکړئ اوس هغه مولیانو ته پکار دي چې کوم په سینټ او په شورا کې ناست، هغه مولیانو ته پکار دي که نه چې پې راپاسي او ورته وایي چې دا تا څه وایي. اوس غلام غوث هزاروي به داسې ښځې له زه د کم ځای نه پیدا کړم؟ دې له خو غلام غوث هزاروي پکار، دې له خو مفتی محمود غوندې پکار. اوس ووایئ هغې ته که نه چې دا ښځه وایي چې تاسو سره په شورا کې ناسته ده، اول تاسو په ایمان ووایئ چې اور او اوبه یو ځای چلېدی شي، اور او اوبه یو ځای وخت تېرولی شي. نو ښځه او سړی خو اور او اوبه دي،
ښځه او سړی اور او بدي ورشه د ټلیفون محکمې بیړه تباه شوه چې کله نه جینکۍ پکې کېنودي زلمي هلکان اپریټران او ځوانې پیغلې جینکۍ په یو سیټ کېنولي دي رنګ ورته کېږه 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 چېرته ورک وې وایي جي بیزي وم اوس بیزي څه کې داسې دی چې ته نه ورتلی شي او نه اسچینج کتی شي او نه پته لګولی شي چې دا بیزي په څه کې وې خو د بیزو بچیا په څه کې بیزي وې خو د کاونټرې سره بیزي وې که نه په اسمبلی کې چې ورسره دغه لونډې کېنولې دي دا اسمبلی والا به باس کوي که د دغې کاونټرو په تماشه به وي نو هغه وایي چې په اسلام کې د پردې تصور نشته دا جواب ما ته نه دی پکار دا هغه د اسمبلی او د سینټ ملیانو ته پکار دی چې هغه ورته ووایي چې قرآن کې د پردې تصور خو څه کوي قرآن وایي چې په ښځه دی د کور هم بار نه وځي بلکې په کور کې دیم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې د دیوال ناخوا پردی سړی والو د دې ملک د ازادۍ دا مطلب دی چې ملک دې دومره ازادي دې وشي چې که د ملک ښځې غول په سر تپیم څوک دې ورته خبره نشي کولی بیا ښځو له اسلام اختیار ورکړی او اسلام د ښځو حق کړی ټیک ده که ښځو له اسلام اختیار ورکړی حقوق یې ورکړي دي مراعات یې ورکړي دي عربو به ژوندی په ځمکه ښخولې اسلام د ښځې مرګ حرام د دنیا به په ښځو مزدورۍ کولې او مړونو به یې خوړې اوس به ښځه په کور کې ناستی میړه به یې ګټي او دا به یې خوري تاسو پوه شئ اسلام حقوق ورکړي پلار مړ شه د ښځې وراثت دی للذکر مثل حظ الانثیین دوه خویندې به د یو ورور برابر حصه د پلار په مال کې اخلي اسلام حقوق ورکړي اسلام دا حق ورکړی دی چې ته زما ښځه نو زما به دا حق اسلام نه دی ورکړی چې ته زما ښځه نو ته به شاملات یې ته به سره کې هر څه به در باندې تېرېږي دا حق اسلام نه دی نو عرض مې دا و عزیزانو بله وګورئ په لاهور کې کوړه دوړ کېږي ریسونه کېږي په هغې دا لوی لوی سنډاګان د پاکستان لوی لوی ساربه ساربه غویان لوی لوی سنډاګان دا سرمایدار او د قوم وینې او تیکې خوړو والا دوی ځي او په دې جوارۍ هلته شرطونه لګوي نننی خبر دی چې په کوړه دوړ باندې رسول الله هم کړی او رسول الله پې شرطونه هم لګوي دا ستا ملک دی چې هر ورځ د وینو الټی کوي د هغې علاج به څوک کوي که علما چپ پاتې شي نو الساکت عن الحق شیطان اخرس د حق نه چپ پاتې کېدل دا ګونګی شیطان یو جرم دی ولیدو یو ګناه دی ولیده او ته چپ پاتې شوې او دې نه وې ته به په قیامت کې د شاید ګونګي شیطان په صف کې ولاړ جرم به وای که بادشاه د زمانې وکي او که خان او نواب وکي وای بچ دا ګناه ده مخکې نتیجه به خدای ته سپاري نو دې نه چپ پاتې کېده عزیزانو دا یوازې د ملا کارم نه دی ستاسو هم دا فرض ستاسو که په خوله تقریر نشي کولی په لاس یو سړی نشي نیوی نو په زړه کې ورسره قطع تعلق خو کولی شي مړي له مه ورځه واده له مه ورځه الیک سلیک ورسره بند دا خو کولی شي نو دا یوازې د ملا کار نه دی
دا چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا داغه کار. زما عزیزانو عرض دا چې مونږ وګورئ چې په کوم قهر اخته یو، مونږ په کوم عذاب گرفتار یو. مونږ به د پاکستان د خزانې نه د ابوبکر بیت المال څنګه جوړو، څنګه به جوړو. زه ملایم، ما سره دا احساس نشته چې دا سړی مړ دی، ښځه یې کونډه شوه، بچي یتیمان دي، په ځمکه چکونه لګوي، د روټۍ درکې نه لګي. زه به د دغې مړي روټۍ څنګه خورم؟ زه به د دغه مړي د سقاط پیسو ته څنګه لاس نیسم؟ بچي در په در خاورې په سر شو او زه به د هغه پیسو ته لاس نیسم، ماله به خوند څنګه راکړي؟ والله چې بړومبی ورځ خو پرېږده چې په مړي پسې شلم کال پس د خیرات کړی چې د دې خولې نه مې تېر نه. تاسو پوه شوئ؟ دا څه درد غواړي، درد غواړي، په زړه کې څه احساس غواړي. نو مونږ به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیت المال څنګه پیدا کوو؟ څنګه به مونږ به د جنگ احد د شهیدانو ایثار څنګه پیدا کوو؟ څنګه به 9 کسا په قطار پراته دي، اوبه غواړي، زخمونو نه یې وینې خورړېږي، اوبه یې راوړې والا وی ما پرېږده دا را سره ملګري ته ورکړه، چې هغه لی وروړې وی ما هم پرېږده دې بل لی ورکړه، چې بل لی وروړې وی ما پرېږده دې بل لی ورکړه، چې هغه لی وروړې وی ما هم پرېږده دې بل، چې 9 پورې رسېده، سړی چې رستو یې کته 9 واړه وفات شي. اوبه کوي داسې؟ اوبه کوي؟ والله که وکړي نه شیخانو کې او نه میاګان دا دغه ته به د چا پلار ټینګ شي، یا بله ورځ د چا واده ومړ چې هلکه دا سړی خو سودخور و روټۍ ته یې تلی وې، جي سود مو دې په تندر وه، خدای راستي چې دا پتونونه و پکې د چرګانو او نه ما وی چې دا زه ویم چې وشرمېدلو نو مالتم پکې که نه په ایمان ویل زه پکې اول یم، وی دغې ته ټینګېده ګران دي. داسې به وکړي مجمع مې راوړه او صاحبه دومره بوټی پې د غوښې پرته ده او قورمه پې اچولې ده او صاحبه دې خوا کې ورسره زیړې وریجې دي او رالم چې شیخ صاحب دا خو مې تاله راوړه، خو دا ګوټ کې ناست دی جومات کې دا لږ زیات وګی دی، ته دلته کښېنه مړه ابو بیا دغه لږ ډېر وګی دی، بېګانۍ وګی دی، نه کې خدا خو بیا کې نو جومات له څله راغلی هسې په دا ټونګو باندې خدای دوکه کوي. مونږ غرق یو، غرق عزیزانو، خدای پرسته. اد سلطان باو خبر وی عدل کرے تو ڈوبو ایسا، عدل کرے تو ڈوبو ایسا، فضل کرے تو تر ایسا. اے خدایا کپ قیامت کی دد انصاف معاملہ شروع کړه، انصاف شروع نو زبا غرق ځکه چې انصاف دی ته وي چې تاسو کړی او بدل درته ملو، مزدوری دې کړی او د هغې عوض درته ملو شي، دې ته انصاف. نو که د انصاف معامله په قیامت کې شروع شوه، خدای په راستی که جنت ته په لاره سړی وګورئ، ځکه چې مونږ څه کړي نه دي نو بدل کې به ملاویږي. فضل کرے تو تر ایسا، فضل یې وکړو نو بیړه بم پار شي. نو دعا کوئ چې خدایا د فضل معامله را سره کوه، د فضل د عدل معامله وه بیا به کار خراب. نو زما عزیزانو عرض مې دا
چې دا د ټولو مسلمانانو فرض، دا زمونږ ټولو فرض چې غلط کار وګوري د هغې 3 درجې دي. په لاس نیول او بندول، په ژبه ورته ویل، د لاس او د ژبې وس دې نه و، وړکې ورسره قطع تعلق. دا 3 درجې په تاسو کې نه وې، د پیغمبر د سنتو خلاف، د خدای د تبلیغ خلاف، مسلمان کامل به پاتې نشي. پیغمبر نه تپوس شو چې یا رسول الله کوم مسلمان ښه مسلمان دی؟ پیغمبر فرمایل چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه سړی دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر ونه. نن زمونږ ژبې او لاسونه لړمان نه دي، زمونږ ژبې او زمونږ لاسونه لړمان. نو عزیزانو عرض مې دا او د ملک په حال سوچ وکړئ. ما هیڅ کار نشته وزارتونو سره، هیڅ کار. سوال د ملک دی، سوال د ملک دی. ملک ته دې وګوره 2 عذابه دې په سر ولاړ. نن خو تاسو وایي که چې نه خیر خیریت هلکه دغه نه څوک راغلي لوړ دي او تورخم کې سال خیر خیریت لاره تلې راتلې ښه زه خیر خیریت راځه. دغه چې چلو په کویټه کې بزرګانو وویل چې خیال کوئ ګوره ان قریب د خدای په عظیم لپیټ کې به راشي. نه را خیر نه باران شته نه اوري شته، خیر خیریت خو چې غړمبا شوه های هوی وای کو لاړه بچی زو اوس به څه کوې لاړی بیړم غرقه. دغسې حال طوفان نوح کشته یې ولې جوړې؟ دا کشته یې جوړه من قریب طوفان راتلو والا دی، تباه کېږي. راځه مړه لکه دا اوس دلته ګورې د پاکستان کې دا د شاخه تاخه زامن کې دا چې په لاره روان یې هوار ګډېږي، خولې هم ګډېږي، سترګې هم ګډېږي، خپې هم ګډېږي، ټینګې خولې به هم نیولي. راځه مړه. بیا د کابلۍ نه بار یو سړی دی بایسکوپونه یې ډېر، هغه هم یو ورځ وویل چې یاره بې نظام مصطفی نه کار نه کېږي. روژه وه سګرټ یې لاس کې و، وایي چې نظام مصطفی چې دغسې سړی چې ګورئ نو تاسو سره دا ټیپونه شته دا شرمېدلی ټکی ورته وړاندې کوئ. ای شرمېدلیا، ای تا خدای په تخته وشرموه چې په جنازه کې اغستی او دا دستونه دې بیږي او څوک د جنازې ته نشي لاندې کېدی چې هلته نه برلار دی د دستونه. ای شرمېدلیا، لاس کې د سګرټ دی، د روژې میاشت ده او نظام مصطفی نه بغیر بل کار نه کوي. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو سوچ وکړئ دا مونږ چې لږ ډېر داسې ښه یو د بدې ورځې تاسو دا شیخان میخان نه که نه په ایمان درته یم وسم نشته. تاسو پوه شوئ دلته مونږ سره د بالا ماڼۍ کې داسې وو چې هندوانو سره به بوجۍ وچتو، د هندوانو لوښي به وي، هغې سره چې اوس پیسې او دولت راغلی داسې پنجو په سر روان چې کور کې واده په پیټو شراب پکې څکلی په دې کلي کې داسې داسې چې رواني ماله چې په مخه راشي زر سر کښتل او ټوپی داسې ورته یم زه تا پېژنم د ګډې بچ د هغه قوم ستا پلار نیکه ماته معلوم تاسو هغه نه زه چې کوم سړی وګورم مومندانو ته مې هغه ورځ وایي مومندانو مالس داسې د پنجو په سر ګرځي او کرکولی دې پیدا کړې ده ته هغه نه چې هغه په ملا به دې 2 باره لرګي وه په کوڅو کې به دې چغې وایي هغه نه اپریدو ته مې وایي زه خپله اپریدی ته هغه نه چې مولای به دې حرم په کونه کې وویلو هغې مولای نه به دې چکم کول اوس معتبر شو تاسو پوه شئ عرض دا و خپل حیثیت وګورئ په دې بالا ماڼۍ کې اپریدي اوسېږي بالا ماڼۍ خو چې دلته کړک پړک وکړي زه ورته زر د وطن نقشه وښیم دغه رستو وګوره درېوالو ته مې وویل داسې غر ته مې اشاره وکړه هلته سعودین نامه یې ده زمونږ نیا نیکونه پلار
دا به پاغي کې ډیرو لرګي به راغوسول به خرڅول او ګوړې او چای چینی به چې په خار کې پیاغست ورته داسې وایم چې هغه زودینو ګورې دا نیر شو زر سرونه شو رستزان ته وګورئ محمود غزنوي سړی واستول چې مال یو غلام والی سړی منډۍ ته لاړ نو یو مری ولاړو ایاز نامه یې وه ایاز پرتوګ نه دا پنسې شلېدلې وې او دا بډه یې پاتې وه کمیس نه یې لستوڼي شلېدلي وو پاستانه پوندې سولېدلې وې پنجې پاتې وې واغستو چې راوستو وې صاحب دا مرایم ډېر خوښ شو وې ښه ده څه ورځې چې تېرې شو محمود غزنوي چې د ایاز ناز و ادا ته ګوري د هغه خدمت ته ګوري محمود غزنوي په ځان مین کو چې مین یې کو واډر یې کو چې ورشي اعلی لباس ور واغوندوي او صفای کې راوستو ځان سره په تخت کې ایاز هغه جامې چې په کومو جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېدو آی په صادر رومال کې وتړلې او په بکس کې کېښوې او پوله پې ورته واچولو چابي جیب کې واچو څه زمانه چې تېره شوه نو شیطانانو شکایتو کو محمود غزنوي ته چې صاحب د ایاز چې دی ستا د بادشاهۍ لال او جواهرات یې پټ کړي دي او هره ورځ ځي او د هغې تماشه کوي بکس کولو کې وی ګوري بیا یې بند بادشاهان خو د غوږونو ډېر کچی راوی غوښته وی ایازه ما تا سره کومې مهربانۍ کړي دي او تا د بادشاهۍ لال او جواهرات په بکس کې پټ کړي دي او هر سهار یې ګورې هغه ورته چابي راوویسته وی بادشاه سلامت دا چابي او دا بکس شوق مې دی چې په خپل لاس مبارکې کولاو کې او دا بکس وګورم وی چې راځه چابي واغسته چې بکس یې کولاو کو چې پکې ګوري هغه ټوپی چې باتای تیوتی وي هغه کمیس چې لستوڼي او لمنې نه وي هغه پرتوګ چې پنسې نه وي هغه کېړی چې پوندې نه وي دا پکې پراته چې داسې بادشاه ورته وکتل دا ولې وی صاحب دا هغه جامې دي هغه جامې دي چې په دې جامو کې زه په منډۍ کې خرڅېدم او دا جامې مې اغوستې اوس چې تاله رالم نو په شاهي تخت او شاهي لباس نو چې سار را پاسم او دا شاهي لباس واغوندم او په شاهي تخت کې ناستو ته روان شم نو زر دا بکس لرې کم او ورته وګورم چې ایازه اسې نه چې د بادشاه په تخت ناست دی چېرته غرور در کې را نشي ته هغه ایاز وي چې یو ورځې په دې جامو کې په منډۍ کې خرڅېدی او غلام وي که نن دې ورځې ته خدای راوستې نو سبا دې بیا هم د دې ورځې نه دې ته خدای راوستې نو دا دې دپاره کوم چې چېرته غرور راکې را الله محمود غزنوي د ټول سلطنت کنجیانې ورته حواله کړه چې تا نه زیات د اصیلې بچی به بل څوک پیدا شي عزیزانو اصیل سړی چې وي چې هر څومره لرې لاړ شي هغه د خپل ځان نه هیري نن تاسو وګورئ په پاکستان کې د ګناهونو د برکته دولت چې چا سره راغلی دی د هغې کورونه د شرابو ډیپوان دي د هغې کورونه د ډمو ډیپوان دي د هغې کورونه د زنا ډیپوان دي د هغې کورونه د ګډېدو ډیپوان دي د هغې په ودونو کې په منونو شراب څکلی ځکه چې دولت او پیسې ورسره یو پیسې رالې سترګې په هوا شو خو چې پیسې ترې لاړې زیړی مرض شو دومره شنه خېټه یې نیولې وه زه په لاره تېرېدم ورته ودرېدم سال دی وی بس د خوب لیده و مولانا صاحب پوه نه شو مال د خوب لیده نه و بچیا ما تا ته یو ټکی کړی چې ما اورېدلي چې تا په لاهور کې ډمې ساتلي دي او دې ځای نه وله خرچونه لېږي او په ګاونډ کې در سره خلک د لوږې مړه کېږي هغې لانه نه ورکړې نو ړه مې خوشحال شو چې په دې حال کې مې
خدای امتحان د پاره دولت درکړو، زنا او شراب له نو درکړو. قران کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. څوک چې ماهر کی نو فتحنا عليهم ابواب كل شيء، دا قسم نعمت دروازې په ور پرانیزم. ماهر کی او زه په د نعمتونو دروازې ور پرانیزم. تر کومه پورې؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا، ترغه پورې چې دې پکې خور نه نوځي، په دې مزو کې بخت. نو زه څه چالو کوم؟ اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ناګهانه راونیسم، او چې راونیسم بیا چغې وایي وریانې چې خدای دا څه و څه روش. نو زما عزیزانو غاوره نه شئ په دې چې نن ښه کور خدای درکړی دی، جایګیرې درکړی دی، دولت او پیسې منت کې به در نه لاړ شي او د دوهای ملنګ یا به ورته ګورې فالج به دې ووایي، خوله به دې کږه شي، سترګې به دې کږې شي، تشې متیازې او ډکې به دې په لینګو بیږي. دغه جایداد او جایګیر ته به ګورې، ښځه او لوڼې او زامن به در پورې تنګي چې خدایه دا مرداره تیکه به کله د دې کور نه وځي. داسې ده که نه ده؟ نو غاوره کېږه په هیڅ شي. غرور صرف د خدای د شان سره ښایي، زور او قوت داغه د شان سره ښایي چې داغه نه څوک مقابله کولی شي، نه پکې تغییر راځي، نه پکې زوال راځي. زه او ته به څه یو؟ زمونږ به غرور څه یي، زمونږ به زور څه یي، زمونږ به قوت. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې خپل حیثیت هېروئ ما. نن زه ګورم په دې پېښور کې آس پاس چې نن نه 20 کاله مخکې مې م کتلي وو او نن یې م ګورم، نن یې خبرې م بدلې دي. خبرې دغه د هندوانو برتنمان چې و ما ته وایي چې ملا صاحب څنګه یې؟ مال ښه یم. ښه نور ښه یې؟ مال ته څنګه یې؟ ویل بس ښه یم. مال هغه بټۍ کې دی هغه فرمې مرمې شته چې بټو کې به دې خښتې اچولې کله لرې کړي دي. ما هغه فرمې مرمې در سره دی خښتو کې چې تپېری وي او بټۍ کې به دې خښتې اچو. بس غلی روان شو. تاسو دوا په کار ده نو زما ژبه کې م لړم ناست دی والله که دوی پرېږدم. رانه اوس هر څه هېر شو، حاجي صاحب شوې، بزرګ شوې، ځکه چې پیسې در سره راکړي. کور دې د رنګین ټي وي ډیپو دی، کور دې د ډمتوب او د وي سي آر ډیپو دی. دا لا څه کې د جمعې په ورځ وي سي آرونه په ترخ کې ګرځئ او چې ویې ګورې تسپې به هم په لاس کې. ورته کور دې د میردین جومات شه، دا خدای پورې ټوکې ولې کې؟ ښځه دې شپه ورځ د پردو سنډاګانو تماشو ته کېنولې ده او ته تسپې اړې په ټي وي څه شي؟ خدای په راستی که په پاکستان کې هیڅ تغییر راغلی، نه پکې اسلام راغلی، نه پکې دین راغلی، نه پکې مذهب راغلی، دا د اسلام او د دین نامه دا داسې شی دی، داسې شی دی لکه دیګرام یو مارغه دی. دیګرام څه نامه ده؟ دیګرام. دیګرام یو مارغه دی، هغه ته قرآن یاد دی، قرآن ورته یاد دی. نو په ونه کې ناست دي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ريب. دا مارغان ولا راشي مارغه دا داسې ښه کلام وایي. نو یې ورته ګیر چاپېر ناست دي، نو چې دا قرآن اوري نو بېهوشه شي. چې بېهوشه شي دی داسې په یو نری سترګه ورته وګوري چې کوم یو پکې غټ دی، خو چې وګوري چې ښه سورب مارغه پکې غلط پې ورټوب وینیسي او ویې خوري. بیا بلې ونې ته لاړ شي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وننزلنا، نور مارغان ورته راشي. نو هر قاری چې بې عمله قرآن لولي،
هر قاری چې بے عمله قرآن لولي دی په مثل دیگرام قرآن دام دی. هر قاری چې بے عمله قرآن لولي دی په مثل دیگرام قرآن دام دی. دی د دیگرام مارغه دی او قرآن لکه ښکاري چې دام غوړولی د مارغانو نیو د پاره، نو دغسې دیگرام قرآن دام کړی د مارغانو نی. نو اسلام او دین او مذهب پاکستان دام کړی دی ستاسو زما نیو د پاره او ستاسو زما د دوکه کولو د پاره. نو عزیزانو دا خبره ما تیره جمعه کړې وه چې نن زور او قوت مونږ سره نشته. زور او قوت حکومت وقت سره دی. دا ایمان دی چې په ملک کې د دین خلاف څه وایو به خطرات ملک سره چې کوم ملحق دي وایو به نتیجه به خدای ته سپارو. دو عذابه ستا په دې ملک ولاړ دي، یو د هندو عذاب او یو د روس عذاب. غافله کېږئ مه، غافله کېږئ مه. والله که د هندوم دا ایمان دی چې پاکستان دی بیا هندوستان نشي، او والله که د روس هم دا ایمان دی چې د پاکستان د لامانه بچ څنګه پاتې شي. په دې خبره پوهېږئ؟ او بله خبره ده چې الله دې وس نه ورکوي، خدای دې توفیق نه ورکوي، لیکن عذاب دې په سر ولاړ دی. خدای ته که رجوع نه شوې نو د تیښتې لار به دې نه ولاړ هغه خلک اوئی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو. گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے، اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے. مونږ کدوانو کریلو ته پاتې شي. خدای پرستی زه چې دا خلک ګورم که نه اریان یم په خبره نه پوهېږي. قسم په خدای دی چې داسې په غور ورته وګورئ یا الله نو ده پورې دیم د بني آدم سر تړلی، ته پورې د بني آدم ته پورې د خر سر پکار خبره نه پوهېږي. سړی هغه دی چې په اشاراتو پوهېږي، د سترګو په اشارو پوهېږي، حرکات سکناتو نه معلوم کی. سړی هغه